په خوست کې د انګلیسي او کمپیوټر برخې ته په دې وروستیو کې د زده کوونکو لیوالتیا زیاته شوې. دوی وایي چې په اوسني دور کې د انګلیسي زده کړه نه یوازې د مهارتونو لپاره مهمه ده بلکې د اقتصاد او نورو برخو کې ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي. دوی د شخصي کورسونو له مسؤلینو غواړي چې د زده کړو کیفیت ته توجه زیاته کړي. موږ د نورو کورسونو نه هم دا هیله ده چې دوی د کیفیت ته نظر وکړي، نه چې دوی د شعارونو ته نه ګوري، خپله کوالټۍ باید د درس کوالټۍ ته دوی وګوري. ځکه موږ الحمدلله اوس پوهېږو چې څومره د پایتخت ښوونیز مرکز د موږ سره څومره خورۍ کړی دي او موږ څومره یوه لوړه لیول کې الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ په ځون ډېر باوري یو چې موږ په یوه لوړ لیول کې قرار لرو. بلکل لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په خوست ولایت کې بیخي په زیاته کچه او په زیاته اندازه سره د انګلیسي کورسونه شتون لري. دوی باید کیفیت ته نظر وکړي، دوی باید د خپل درسي کوم سیستم چې په هغې باندې ډېر تاکید وکړي. د دې په ځای چې دوی کوم نمایشات دي هغه نمایشاتو څخه باید صرف نظر وکړي. د هغې په ځای دوی باید د شاګردانو هغه راتلونکي پلانونو ته فکر وکړي، هغه سیستمونو ته فکر وکړي چې تاسو په د زده کوونکو په ښه روزنه باندې ډېر ټینګار وکړئ، د هغوی روزنه په ښه ډول سره وکړئ، شعارونو ته مه ګورئ، کیفیتونه یې برابر کړئ. د پایتخت کورس مسؤلین وایي چې دوی د لومړۍ دورې څخه 80 تنه زده کوونکي فارغ او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړل. انګلیسي که موږ فکر وکړو نن سبا انګلیسي خلک وایي ژبه ده، خو زما په ان انګلیسي نن سبا کې په یو علم ګرځېدلې ده. ځکه انګلیسي د کاروبار، د تجارت، د پرمختګ، د لوړو زده کړو، د تحصیل، همداشان د بزنس او د کاروبار ژبه ده. نو اړتیا یې زیاته احساسېږي. له ټولو زده کوونکو مې غوښتنه همدا ده چې تل انګلیسي ته اولیت ورکړي او دغه برخه باندې کار وکړي. د یادولو وړ ده چې په خوست کې ګڼ شمېر د انګلیسي او کمپیوټر کورسونه شتون لري چې پکې زرګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. خو د عامو خلکو غوښتنې بیا دا دي چې د کورسونو مسؤلین د کیفیت ته کار وکړي.